په هغه ماشین کې څو چې مسلمانان یې 200 کاله شاته کړ. لازم یې وګورئ. یوه فتوا چې د مسلمانانو تمدن یې د ناپوهۍ په کفن کې ونغاړه. د چاپ ماشین یا پرنټینګ ماشین د جرمني یو زرګر ګوتنبرګ په 1455 کال کې ایجاد کړ. په هغه وخت کې اسلامي تمدن د تاریخ په لوړ عروج کې و. عثماني خلافت لوی امپراتوري په اسیا کې تر شام، عراق، ایران، ارمنستان، آذربایجان، اردن، سعودي عرب، یمن، مصر، تونس، لیبیا او مراکش پورې غځېدلې وه او په اروپا کې تر یونان، روم، بوسنیا، بلغاریا، رومانیا، استونیا، هنګري، پولنډ، اتریش او کریمیا پورې رسېدلې وه. مذهبي علماو فتوا ورکړه چې چاپ ماشین بدعت دی او په دې باندې د قرآن او اسلامي کتابونو چاپول حرام دي. عثماني خلیفه سلطان سلیم اول د چاپ ماشین د کارولو پر ضد د مرګ سزا فرمان صادر کړ. په اسلامي هېوادونو کې دا بندیز شاوخوا 340 کاله دوام وکړ. په لاس لیکل شوي کتابونو څنګه کولی شوای د چاپ قانون مقابله وکړي؟ د کتابونو او مجلو ډیرکټ لویدیځ ته د نوو علومو سمندر ورکړ. خو اسلامي تمدن محدود فکر په یو کوچني ډنډ بدل کړ. کله چې مسلمانان راویښ شول، فکري لید یې له لاسه ورکړی و. په پای کې په 1819 کال کې دا فتوا لیرې شوه، خو د نږدې 400 کلونو دغه بندیز اسلامي تمدن ذهني غلام کړ او د خپلواکي سوچ کولو وړتیا یې کمزورې کړه. دا فیصله تر نن پورې نه یوازې پاتې ده، بلکې لا نور هم زیاته شوې ده. د حیرانتیا خبره دا ده چې مسلمانان د دې تمدني زیان په اړه فکر ډیر نه کوي او دا تاریخ هم په درسي نصاب کې لږ یادېږي څو نوی نسل د تیرو تیروتنو څخه درس واخلي. دا زموږ په تاریخ کې یو لوی ظلم و او د اوسني نسل ډیر خلک د دې په اړه معلومات نه لري. یوازې یوه فتوا نه وه، د ساینس په ډیرو اختراعاتو باندې هم داسې فتواګانې ورکول شوې، خو وروسته هغه خلک تر ټولو ترې ډیره ګټه اخلي. د مسلمانانو د ناکامۍ یوه لویه وجه دا ده چې د نوښت او پرمختګ اصول یې پرېښي او د سخت دود پالنې سره یې ځان تړلی دی. همدا لامل شو چې د زوال لړۍ روانه پاتې سي. موږ د اسانتیاو د ویش پر ځای د ستونزو سره د جګړې عادت خپل کړی دی. تاریخ موږ ته دا ښیي چې هر وخت چې علم، کتاب او زده کړه محدوده شوې، ټولنه ورو ورو کمزورې شوې ده. د چاپ ماشین ایجاد وروسته نړۍ په چټکۍ سره بدله شوه. کتابونه زیات شول، پوهه خپره شوه او خلک د فکر کولو توانمن شول. خو هر ځل چې بې له اړتیا د کتابونو، مکتبونو یا زده کړو مخه ونیول سي، هلته د پرمختګ لاره تنګیږي. علم د انسان ستره وسیله ده. که دا وسیله له خلکو واخیستل سي نو راتلونکی یې تیاره کیږي. نن ورځ هم بالکل داسې ده. که مکتبونه یا تعلیمي ادارې بې له دلیله وتړل سي نو زیان به یې یوازې نن نه وي، بلکې کلونو وروسته به یې پایله ښکاره سي. پرمختللې ټولنه هغه ده چې زده کړه اسانه کړي، کتاب ته درناوی وکړي، پوښتنې او فکر کولو جرأت وکوي.